د زابل امنیه قومندانۍ مسؤلینو له خبریالانو سره په یوې خبري غونډه کې وویل چې د تیر کال په پرتله دې قومندانۍ ته پاملرنه زیاته شوې ده. د مسؤلینو په خبره د 40 میلیونه افغانیو په ارزښت په تعمیراتي برخو کې لګښتونه شوي چې پر بنسټ یې ځینې نوې ودانۍ جوړې شوي، یو شمېر تعمیرونه ترمیم شوي او ځینې نورې پروژې بشپړېدو ته نږدې شوي دي. د زابل ولایت امنیه قومندانۍ د تیر کال په پرتله د روان کال 1404 کال کې د تعمیرات په بخش کې 10 څخه تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی چې د 40 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې د امنیه قومندانۍ اړوند په بیلابیلو جزوتامو کې چې په مرکز کلات او ولسوالیو کې د ولسوالیو امنیه قومندانۍ لپاره تعمیرات منظور شوي وو چې د ځینو چارې روان دي او د ځینو چارې بشپړ شوي دي او د دې ترڅنګ په یاد مبلغ کې د امنیه قومندانۍ د ځینو تعمیراتو ترمیم ترسره شوی دی او د ځینو برخو لپاره نوي تعمیرات منظور شوي دي روان کال لپاره. بل ورته په همدې پروژو کې د لویې لارې 2 امنیتي پوستې هم ترمیم شوي دي. ساتونکي وایي چې تر پخوا چارې چټکې شوي او خلکو ته د دایمي امنیت ډاډ ورکوي. لاره موږ د شپې ګزمې لرو، چک پوینټونه لرو، یوه ګزمه خلاصې بله وځي، بله خلاصې بله وځي، 4 ساعته بس په دا لاره ګرځو. د کابل پر لویه لاره باندې موږ خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې هېڅ مشکل نشته او امن د ځمکې چکمنونه فعاله دي. د معلوماتو له مخې د زابل امنیه قومندانۍ په راتلونکي هم ورته بیا رغنیزې او پراختیایي پروژې تر لاس لاندې لري چې په مټ به یې چارې نورې هم چټکې شي.